کچری تاسو په پوزه باندې دا تور داغونه وي نو دا تور داغونه تاسو مه وباسئ ځکه چې د زیاته ویستو سره تاسو په پوزه باندې دا تور داغونه نور زیاتېږي او نور داسې زیاتېږي چې زموږ د څرمنې لاندې غوړ تیل پیدا کیږي او کله چې انسان په زور باندې دا تور داغونه وباسي نو د دې سره په څرمن کې هغه غوړ تیل کم چې قدرتي پیدا کیږي د هغې پیداوار زیات شي او کله چې د هغې پیداوار زیات شي نو بیا ستاسو په پوزه باندې دا تور داغونه زیات پیدا کیږي کوم ته چې بلیک هیډ ویلی شي. کچری تاسو په پوزه باندې دا تور داغونه وي نو دا تور داغونه تاسو مه وباسئ ځکه چې د زیاته ویستو سره تاسو په پوزه باندې دا تور داغونه نور زیاتېږي او نور داسې زیاتېږي چې زموږ د څرمنې لاندې غوړ تیل پیدا کیږي او کله چې انسان په زور باندې دا تور داغونه وباسي نو د دې سره په څرمن کې هغه غوړ تیل کم چې قدرتي پیدا کیږي د هغې پیداوار زیات شي او کله چې د هغې پیداوار زیات شي نو بیا ستاسو په پوزه باندې دا تور داغونه زیات پیدا کیږي کوم ته چې بلیک هیډ ویلی شي.